د ناحقه سزا ناول ډیرو قدرمنو اوریدونکو سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. قدرمنو اوریدونکو د ناحقه سزا ناول دوهم یو له درده ډکې برخې ته مو زه سمیع الله ایوبي هرکلی کوم. دا هم تاسې او دا هم د ناول دوهمه برخه. امید لرم چې تر پایه پورې راسره واورئ. څه وخت وروسته هوایي ډګر ته ورسېدو. احسان هم رخصت راکړ او لاړم تیاري ته وختم. لږ وروسته پرواز وشو. لندن ته ورسېدم او خپل ملګري سره مې ولیدل. ټول ډیر خوښه او خوشحاله شول. زه هم د دوی په لیدو پسې خفه شوی وم. په سبا مې یو ملګري ته هغه کتاب ورښکاره کړ چې هغه زوړ سړي راکړی و. ورته مې ویل یاره که دې دا کتاب دې ادرس ته ورسوه نو زه به د ډېر منندوی شمه. هغه وویل نه هیڅ کومه ستونزه نشته، کار به وشي. خو ادرس چې کله ولیدو نو مخ یې لږ څه تغییر وکړ. ما ته یې وکتل، ویل دا خو همدلته نږدې دی، راځه چې دواړه ورشو. ما ورته ویل اوس؟ هغه وویل هو. اوس ولې ته نه ځې؟ ما ورته ویل نه ځمه، مګر زه لږ څه ستړی یمه. ویلې راځه یاره اوس به ورشو، سبا ته ډېر کارونه لرو. زه هم بېله بلې نیوکې ورسره لاړم. یوه ټکسي ته وختو. لږ مزل وروسته یوې ودانۍ ته ودرېدو. کله چې د ټکسي څخه کوز شو نو ملګري ته مې زنګ راغی. د ټلیفون قطع کولو وروسته یې وویل یاره زه خو نشم کولی چې در سره لاړ شمه، بیخي ضروري کار راته پیښ شو، نو ته ورشه، همدغه کور دی، یوازې دروازه بنده ده. ومې ویل سمه ده ته ورشه، زه یوازې ورځمه. دای لاړو. زه د کور مخې ته ودرېدم. ګنټې مې ور ووهله. لږ وخت وروسته یوه جنۍ چې 20 کلنه معلومېده دروازه یې راته خلاصه کړه. کله مې چې ولیدل نو هغه ډېره عصري او غربي معلومېده. فکر مې وکړ چې ادرس مې غلط کړی دی. ورته مې ویل ایا د حسینې کور همدا دی؟ هغې په حیرانۍ راته وکتل لکه چې پښتو یې زده نه وي. بیا مې په انګلیسي ورته وویل ایا د حسینې کور همدا دی؟ هغې چې زیړ ویښتان، شنې سترګې، سپین پوستکی، نری ګوتې، اوږد قد درلود، وی ویل هو بلکل، تاسو سم ځای ته راغلی یئ، مګر زما له مور سره مو څه کار لرئ؟ ومې ویل ستاسو مور؟ هغې وویل هو بلکل، هغه زما مور ده. ما ورته ویل هیله کوم ما له هغې سره مخامخ کړه، ما یو څه ورته راوړي دي له افغانستان څخه. هغې راته ویل سمه ده راځه. کور ته ورغلم. په سرای کې یو لوی حوض او د حوض شاوخوا ټولې ونې او ډول ډول ګلان کرل شوي وو. دهلیز ته چې ننوتم ګرمې هوا مې غوږونه تاوده کړل. پوه شوم چې دلته ایسي یا بخارۍ هم لګېدلې ده. یوه سپین سرې بوډۍ په کوچ کې ناسته وه. په فکر او سوچ کې د ګلونو ونو طرف ته کتل. ورغلو. جنۍ ورته وویل مورې؟ هغې ورته وکتل څه دي؟ عجیبه خو دا وه چې مور یې هم انګلیسي ویله. جنۍ زه ورته وښودلم چې دا هلک ستاسو لپاره له افغانستان څخه یو څه راوړي دي، ورسره ووینه. هغه هم را ولاړه شوه او نږدې راغله. ومې لیدل چې د ډېر عمر په درلودلو یې بیا هم ښایست له لاسه نه و ورکړی. غټې غټې عینکې په سترګو کړې وې. اوږده خالداره کالي اغوستي وو او پاسته نرم څپلکې په پښو کړې وې. نوکان یې اوس هم رنګ کړي وو. په امسا باندې تکیه کوله. راته ویې ویل زویه څه شي غواړې او له ما سره څه کار لرې؟ ما ورته وویل آیا تاسو اغلې حسینه یاستئ؟ هغې ویل هو زه پخپله یم. ما ورته ویل تاسو پښتانه یاست؟ په پښتو یې وویل هو پښتانه یمه، مګر ته ولې دا پوښتنې کوې؟ ما ورته ویل هیڅ، همداسې مې پوښتنه وکړه. ویل راسه هلته په کوچ کې کېنولم او لور ته یې وویل یوه کافي ورته راوړه. ویلې اوس نو ووایه چې ته څوک او ولې دلته په ما پسې راغلی؟ ما ورته ویل زه زبیر راستولی یمه. په حیرانۍ یې وکتل. کوم زبیر؟ زه نه پوهېږم چې ته یې پېژنې او که نه، مګر هغه ستاسو لپاره دا یو کتاب را لېږلی دی. هیله کوم دا واخلئ. کتاب مې ورته وړاندې کړ. هغې کتاب راڅخه واخیسته او ویې ویل دا نو څه دي؟ زه لږ غوسه شوم. مې ویل نو زه څه پوه شم چې څه دي، خو ستا لپاره یې راکړی دی. کله چې کتاب خلاص کړ یو څو صفحې واړولې، سترګې رډې رډې راوختې او کتاب یې لا نور هم ځان ته نږدې کړ او په ویلو یې لګیا شوه. لور یې کاپي راته راوړه، مخې ته یې راته کېښوده. مننه مې ورڅخه وکړه او جنۍ لاړه. ومې ویل زه نور ځمه، ما ته اجازه راکړئ. هغې وویل زه پښتو لیک سم نشم لوستلی، هیله کوم ته یې لږ څه راته وویلی شې چې څه پکې لیکل شوي دي؟
زما سترګې هم کمزوري شوي دي او ډیر زیات وخت کیږي چې پښتو متن مې نه دی لوستلی. اوږده سویلی مې وویسته او کتاب مې ورڅخه راواخیسته. سمه ده، لږ څه به درته ووایمه. د کتاب په لومړۍ صفحه بسم الله لیکل شوې وه. بلې صفحې ته متوجه شومه، هلته لیکل شوي وو: السلام علیکم. د ښوونځي څخه په ښو نمرو فارغ شومه او کور ته راغلم. کله چې کور ته ورسېدم د دې مخکې چې زه خپل زیری پر پلارجان او نورې کورنۍ باندې وکړم، نور څه مې ولیدل. هغه دا چې د مشر ورور او پلار مې لفظي شخړه شروع وه او پلار مې مشر ورور چې طاهر نومېده ډېر په بدو ردو یاداوه او ورور مې هم هیڅ د پلار د پلارګلوۍ حق نه ورکاوه چې څه ورته په خوله راتلل هغه یې ویل. زه حیران نه شومه ځکه چې دا د دوی لومړی ځل نه و، دا زموږ د کورنۍ ورځنی حال و. د دروازې څخه مې پر ورور باندې غږ وکړ: طاهره بس که نور. طاهر هم زما په لیدو نرم شو ځکه چې زه مې ټولې کورنۍ ته ډېر زیات ګران ومه او ډېر قدر او عزت به یې راکاوه. ورور مې لاړه او کوټې ته ننوته. پلار مې لا هم ورپسې کنځلې او سپکې سپورې ویلې. له پلار مې تیر شوم او کوټې ته ورغلم. ګورم چې ورور مې راته خاندي او ویې ویل: ته راغلې، هله نو زیری راباندې وکړه چې طبیعت مې لږ سم شي. ما ورته ویل: وروره زه نو کله نه کم شوی یمه؟ ویې ویل: نه، نو ځکه خو زما د زړه ټوټه یې. طاهره زه په خپل سیم کې 4 نمره شومه او په خیر سره نور فارغ شومه. نور نو اجازه راکړه چې ستا سره یو ځای روغتون ته لاړ شمه او هلته به زه هم کار وکړمه. هغه راته ویل: ښه سمه ده، زه به سهار ستا سره یو ځای ځمه. ورته ومې خندل او خوشحاله شومه. له کوټې راووتم او خور مې زینب نومېده، ورته غږ مې کړ: زینب و زینب. ویلې ها څه وایې؟ ما ورته ویل: ډوډۍ راته تیاره که چې د غرمې 1 بجه ده. راته ویې ویل: ستا له ویلو پرته مې هم تیاروله او دا د دسترخوان بابا ته وروړمه، نو ته هم راشه. لاس مې پر خېټه باندې تیر کړ او په منډه ورغلم. کوټې ته چې لا نه وم ننوتی، د لوبیا بوی مې تر سپږمو ورسېده. لا مې نور هم ګامونه چټک کړل او کوټې ته ننوتم. هلته یو کوچنی دسترخوان هوار و. پلار او ورور مې دواړه ورته ناست وو، خو یو بل ته د سترګو تر کونجو ورکتل. پلار مې راته په توند نظر وکتل او ویې ویل: ها د خان صاحب زویه راغلې؟ هیڅ مې ونه ویل او دسترخوان ته کېناستم. زینب هم راغله او د ډوډۍ په خوړلو مو شروع وکړه. څو مړۍ مو لا نه وې کړې چې دروازه وټکېده. طاهر وویل: هلکه ته ورشه، په دې وخت کې څوک دي؟ زه هم پاڅېدم او ورغلم، دروازه مې خلاصه کړه. ګورم چې د ګاونډیانو د کور سپینګری دروازې ته ولاړ دی او په قهر راته ګوري. ما ورته ویل: سلام علیکم کاکا. تندې نورې هم ګونځې پیدا کړې او په تیزه لهجه راته وویل: سلامونه دې درګرځوه، هغه زما پیسې راته راکړئ چې 13 میاشت مو راڅخه په قرض اخیستې وې. ما ورته ته لږ صبر وکړه، اوس بیرته راځم. دروازه مې بنده کړه او په منډه کوټې ته راغلم. ورور ته مې وویل: طاهره هغه عمر کاکا خپلې پیسې غواړي. ورور مې وویل: د څه شي پیسې غواړي؟ ما ورته ویل: هغه 13 میاشت چې بابا ناروغه شوی وو، نو موږ خو د عمر کاکا څخه پیسې اخیستې وې. طاهر ویل: ښه رایادې شوې، لږ صبر وکړه. لاس یې جیب ته کړ او 300 یې راکړې او ویې ویل: دا څومره بخیل سړی دی، په خدای دا وخت نو اوس د راتګ و چې دی راغلی دی. خیر خو دروازې ته ورغلم او پیسې مې ورکړې، مګر لا یې هم رډ راته کتل. زه هم ورته ولاړ وم تر څو چې خوله یې په خندا سره خلاصه کړه او ویې ویل: خیر اوسې زویه، خیر اوسې. او لاړو. ما هم دروازه بیرته بنده کړه او کوټې ته راغلم. پلار مې ډوډۍ خوړلې وه او خپلې کوټې ته تللی و. زه مې د ورور سره کېناستم او په ډوډۍ خوړلو مو پیل وکړ. ورور مې وویل: زبیره ته مطمئن چې سبا له ما سره کار ته تللی شي؟ ما ورته ویل: هو وروره، غواړم نور د دې کار څخه چې ټوله ورځ موټرونه مینځم مخه ښه وکړمه. ستا سره به په روغتون کې یم او ټوله ورځ به یو ځای یو. راته ویې ویل: هلکه هلته خو زه ډاکټر نه یم او نه هم کومه بله واسطه لرم. زه یو صفاکار یم او ته به هم یو صفاکار یې. دا نو ما ته هیڅ خوند نه راکوي چې کوم څوک پر تا باندې امر وکړي. د خبرو په منځ کې ورګډ شم او ومې ویل: پروا نه لري، زه په دې بل کار کې هم ډیر ستړی او د نورو غلام یم، ما ته هیڅ توفیر نه لري. طاهر ویل: سمه ده، اوس لاړ شه، ویده شه، سهار دې بیا وختي راپاڅومه. ما هم د هو په دود سر وښوراوه. ورور مې لاړ شو او خپله بستره یې هواره کړه، ورباندې څملاست.
لږ څه په غور مې ورته وکتل، ډېر مې ورباندې زړه وسوځېده، ځکه چې د ده رنګ او بدن بیخي خراب شوی و. شونډې وچې او د مخ پوستې بیخي سوځلی غوندې و. ډوډۍ مې وخوړه او ګروپ مې ګل کړ. زه هم د طاهر څنګ ته په بستره باندې وغځېدم. کتاب مې بند کړ او هغې بوډۍ ته مې وکتل. نور نو بس دی، دا دی ستا لپاره مې لږ څه درته وویل. هغې ویل هیله کومه نور هم ووایه، زما د لور هم پښتو نه ده زده چې راته ووایي، نو ته یې نور هم ووایه هیله کومه، زه به درته ډوډۍ هم غرمې ته تیاره کړم. زړه نازړه مې ورته وویل سمه ده. په کتاب کې مې هغه ځای پیدا کړ او کیسې ته مې دوام ورکړ. هلته لیکل شوي وو د سهار د اذانونو لږ وخت شوی و چې طاهر را باندې غږ وکړ، هلکه پاڅه لمونځ دې وکړه چې ناوخته دی. زه هم له خوبه را بیدار شوم، سترګې مې وغړولې. تیز ګروپ مې په سترګو باندې مخامخ و. زر ولاړ شوم او دس مې وکړ او په لمانځه مې شروع وکړه. لمونځ مې وکړ او د کار لپاره مې جامې په کڅوړه کې واچولې او له ورور سره یو ځای روان شوم تر څو چې روغتون ته ورسېدو. ورور مې ویل زبیره ته صبر وکړه، زه به د روغتون د مسؤل سره خبرې وکړم چې دی مې راوستلی دی. ما هم د هو په دود سر وښوراوه. لږ وخت وروسته راغی او راته ویل راځه ته یې قبول کړې. ما ویل وروره داسې زرې څنګه ومنله، دلته خو به ډېر کسان د دندې لپاره راځي. راته ویل ما مخکې هم ستا په باره کې ورته ویلي وو، نو اوس مې یوازې دومره ورته ویل چې زبیر مې د کار کولو لپاره راوستی دی. هغه هم ومنله او بس. زه یې د کار کوونکو کوټې ته وروستلم او هلته مې جامې واغوستلې او په صفایي کولو مې شروع وکړه. یو کس د لارښوونې لپاره را سره وګمارل شو. تر غرمې پورې مې ډېر زیات کار وکړ او ډېر ستومانه شوم. د غرمې ډوډۍ د خوړلو وخت شو. تر ډوډۍ خوړلو وروسته مې بیا په کار کولو پیل وکړ تر څو چې ماښام 10 بجې شوې او نور یې موږ ته رخصت راکړ. زه ورور مې هم په ټکسي کې د کور لوري ته روان شو. موټر روانو لاره یې لنډوله چې زه خوب وړی وم. کله چې کور ته ورسېدو ورور مې را باندې غږ وکړ زبیره پاڅه کور ته ورسېدو. سر مې پورته کړ، ګورم چې موټروان هم په حیرانتیا راته ګوري. نو له موټر څخه ښکته شوم او کور ته لاړو. ورور مې راته خندل او وی ویل کار کول خو اسانه نه دی وروره، زه هره ورځ داسې ستړی یم. ما ورته ویل دا صحیح ده، مګر ما تر دې مخکې هم کار کړی دی، د کار کولو سره پوره بلدتیا لرم، خو نن نه پوهېږم چې ولې داسې حالت سره مخ شوم. خیر ډوډۍ مې وخوړه. خور مې وویل ورور جانه د کار لومړۍ ورځ دې څنګه وه؟ ډېر خو ستړی نه شوې؟ ما ورته ویل نه لږ څه ستړی شوم، د نورو ورځو په تېرېدو سره بلد کېږم. نور نو ورځې یو ډول تېرېدې. هره ورځ به سهار زه ورور مې کار ته تلو او ماښام ناوخته به بیرته کور ته راتلو. هېڅ ستونزه نه وه او خوشحاله ژوند مو درلود. که څه هم اقتصادي حالات مو ښه نه وو، مګر روحي او معنوي ستونزه مو هېڅ نه درلوده. په دې کې 4 میاشتې تېرې شوې. یوه ورځ د خوبه پاڅېدم، لمونځ مې ادا کړ. زه او طاهر دواړه یو ځای په قدم وهلو پیاده د روغتون په لور روان شو تر څو چې روغتون ته ورسېدو او خپل کار ته مو دوام ورکړ. ګورم چې یوه ښځه په داسې لباس کې را روانه ده چې سترګې ښکاره او ماسک یې اچولی و. په هغې پسې د شا له طرفه د روغتون رئیس هم را روان و او لږ څه اسنادونه یې په لاس کې وو. دوی لاړل او د یوې پخوانۍ ډاکټرې چې څو ورځې مخکې یې دنده خوشې کړې وه شعبې ته ننوتل. زه پوه شوم چې دا یوه نوې ډاکټره ده چې اوس په دنده وګمارل شوه. زه په یوه چوکۍ کې ناست وم چې رئیس مې مخې ته ودرېده. زه زر پاڅېدم او سلام مې ورکړ. تر جواب را کولو وروسته یې وویل زبیره زه تا د دې دندې څخه لرې کوم. زه حیران خو ډېر خواشینی شوم او ومې ویل ولې ما څه کړي دي؟ هغه وویل نه تا هېڅ نه دي کړي، خو د دې دندې څخه د بلې دندې ته تبدیلوم که چیرې ستا خوښه وي. ما ورته وویل ولې نه صاحب؟ ویل راځه راپسې راشه. زه هم ورپسې شوم او د هغې ډاکټرې چې نوې راغلې وه د شعبې مخې ته یې بوتلم او هلته یوه چوکۍ وه، اشاره یې چوکۍ ته وکړه او ویې ویل ته به دلته ناست وې او هغه ناروغان چې دې ډاکټرې ته راځي ته به یې په نوبت سره اجازه ورکوي او فکر کوم چې ستا به دا دنده تر صفاکارۍ خوښه شوې وي. ما ورته ویل هو ولې نه، بیخي زیات خوشحاله شوم، خدای دې خیر درکړي. رئیس لاړ او زه د ډاکټرې کوټې ته ورغلم. سلام مې ورته وکړ. هغې هم راته وکتل او په ټیټ غږ یې ځواب راکړ. خدای شته چې دې اندازې زیات خوند راکړ. تلوسه مې شوه چې خبرې ورسره زیاتې کړم.
په شوبه کې چوپتیا خپره وه، تر څو چې دا چوپتیا د هغې ښکلي او نازک آواز په دې الفاظو سره ماته کړه چې ویل یې وبخئ تاسو څوک یاستئ؟ ما ورته ویل زه ستاسو خدمتګار یمه او نه پوهېږم چې څه ورته وایي. هغه کس یمه چې د کوټې مخې ته مو ناست او خلک په نوبت سره تا ته راولي. هغې وخندل. ښه سمه ده نو پوه شومه، مګر ته دلته څه کوې؟ اوس خو باید چې د کوټې مخې ته وي. ما ورته ویل سمه ده اوس به لاړ شمه، مګر ما غوښتل چې لومړی ستاسو سره معرفي شمه او خپله ډاکټره په ښه توګه وپېژنم، بیا به وروسته خپل کار ته ادامه ورکړم. ویل یې ښه نو سمه ده، زما نوم حسینه دی او د طب پوهنځۍ څخه په 8مه درجه فارغه شوې یم او فکر کوم چې همدومره بسنه کوي زما پیژندنه. ما ورته ویل هو بسنه کوي. لاړم او د شوبې مخې ته کېناستم. له جیب نه مې بلوتوت ګوشکۍ راوویستې او یوه غوږ کې مې کېښودې. یوه ارامه او احساساتي سندره مې ورباندې ونیوله. ماښام شو کور ته راغلو. دا زیری مې په زینب باندې وکړ. هغه هم ډېره خوشحاله شو، مبارکي یې راکړه. شپې او ورځې تېرېدې. ما هم له حسینې سره ښه عادت کړی و. کله به چې پوه شم چې نور ناروغان نه راځي نو شوبې ته به ورغلم او خبرې به مې ورسره کولې. هغه هم ډېره خوش اخلاقه او نرم مزاجه وه. له ما سره به یې ډېرې خبرې کولې او ټوله ورځ به مو سره خندل. کله به چې ماښام کور ته لاړو نو په ټلیفون به یې مو تر ډېره وخته کیسې کولې. یو بل مو ښه وپېژندل. په کومه ورځ چې به مو خبرې ونه کړې نو ځان به مې ډېر یوازې او بې ارزښته احساساوه، ځکه یوازینی کس چې ماته تر ټولو ملګرو او خپلوانو نږدې شوی و هغه حسینه وه. هغې هم بل خاص او ځانګړی ملګری نه درلوده، نو ځکه یې ډېر وخت له ما سره تېراوه. نور نو څه ووایمه، زما او حسینې ملګرتیا په مینه بدله شوه. هغې زما لپاره هر څه کول او ما د هغې لپاره. په دې شپو او ورځو کې مې د ورور چلن هم لږ څه تغییر کړی و. هېڅ د پخوا په څېر راسره خوږې خبرې ټوکې او مسخرې نه کولې. یوازې به یې زما د ضروري خبرې جواب په هو او یا نه سر راکاوه. زه هم ډېر نه شله کېدم، ځکه ما مې د خپلو خبرو او رازونو لپاره حسینه پیدا کړې وه. خو طاهر به ځینې وخت په لاره او کور کې په ټلیفون کې ډېرې اوږدې خبرې کولې او تر خبرو کولو وروسته به ډېر خوشحاله معلومېده. زه حیران وم چې دی ولې داسې چلند کوي. نو یوه ورځ په روغتون کې دواړه ناست وو. موقع برابره شوله ومې لیدله. ورته ومې ویل طاهره ته لږ څه بدل شوی، د پخوا په څېر نه یې، چلند دې بدل شوی او ته په ټلیفون کې دومره زیاتې خبرې د چا سره کوې؟ هغه په غوسه راوکتل. له تا څه وخت نه زما څارنه او پالنه پیل کړې ده؟ ما ورته ویل نه، مطلب مې دا نه و، خو بس غوښتل مې چې په ستونزه دې پوه شمه، کیدای شي زه در سره کومک وکولی شم. هغه راته کتل. بیا یې ښه په خوږه لهجه راته وویل وروره ولا څه درته ووایمه، زه در څخه یوه هیله کومه چې هیڅ چاته به نه وایي. زه یې ښه خبرو ته ځیر شومه، ځکه چې زه مې خپل هدف کې کامیابه شومه او طاهر خپل راز راته وویله. د ناحقه سزا ناول ډیرو قدرمنو اوریدونکو، دا وه د ناول 2مه برخه. تر بلې برخې پورې مو په لوی څښتن تعالی سپارم. ښاد و آباد اوسئ.